د ویډیو په شروع کې موږ او تاسو څلور ملګري وینو چې دوی د چکر لپاره یو هوټل کې پاته سوي وي. د مارلي نجلۍ د بې نومې هلک ښځه وي او د ایلي نجلۍ د توماس ښځه وي. توماس خپل دوه بچیان هم د ځان سره راوستلي وي. دوی ډېر ټینګ ملګري وي او دوی دواړه چکر ته یو ځای ځي چې دوی د قدم دپاره راوتلي او د ځنګل په منځ کې تېرېږي. دوی یو لوی کندر وویني چې ډېر زیات پخوانی وي. دوی ټوله دغه خواته نږدې سي. بین ډېر زیات خوشحاله سي او دوی ته وایي چې په دې کې به یو خزانه پرته وي او دا نورو ته وایي چې راځئ دننه ورسو. دوی ټوله کندر ته ورسي. کله چې دوی دننه ولاړ سي دننه ډېره زیاته توره تیاره وي نو دوی بیا مخ ته ولاړ سي. مخ ته چې دوی ولاړ سي دوی یو لوی کوهی وویني چې ډېر زیات ژور وي. بین د دې کوهي د ژوروالي د معلومولو لپاره یو ډبره لاندې ورواچوي چې هغه د ځمکې سره وموښلي او غږ وکړي مګر هغې غږ ونه کړي. دوی ډېر زیات حیران پاتې سي چې دونه لوی کوهي به دا کښلی به چا وي. په دا وخت کې دا دوه ماشومان دا کوهي ته ګوته ونیسي او دوی وویني دوی لکه چې یو شی وویني. د یوې ماشومې در پزې وینې راسي او دوی ډېر زیات وبېرېږي او د دا کوهي څخه لرې ولاړ سي. په دې مهال کې دا یو ماشوم بېرته د کوهي خواته راسي چې وسورلېږي. په دې حال کې بین راسي او دا ماشوم د کوهي څخه وژغوري. دوی بېرته د ځنګل څخه راووځي او راسي خپل هغه رسټورانټ ته. توماس خپل د ښځې سره په جګړه سي. بین توماس د ځان سره یو ځای بوځي او دا دواړه ښځې خونې ته ولاړه سي. د بین ښځه د توماس ښځې ته وایي چې تاسو ولې هر وخت په څه باندې جګړې وي. د توماس ښځې ورته وایي چې دی د یو بل چا سره تعلق دی زه په دې هر وخت جنګ ورسره کوم. کله چې دوی ډوډۍ وخوري د بین ښځه توماس ته وایي چې ستاسو ماشومان به نن زموږ سره پاته سي. توماس او د هغه ښځه دوی ولاړ سي کمرې ته او ماشومان دوی ته پاته سي. وروسته دوی راسي. بین د ماشومانو سره خبرې کوي او دا ماشومان ډېر عجیب عجیبه خبرې کوي. بین ته وایي چې تاسو ما په هر قیمت وي ما هغه کوهي ته بوځئ. خیر دوی ماشومان هلته دننه پرېږدي او دوی دواړه د باندې راوځي دلته خبرې کوي. د بین ښځه و بین ته وایي چې دوی دواړه توماس او ایلین دوی په څه باندې جنجال وبه. دوی په همدا ډول خبرې کوي چې شپه سي او دوی بیده سي. دوی نه یې خبر چې څه رقم کیسه پر موږ وروسته چې سهار سي نو بین ښځه راسي او د کوچنیانو کوټه وګوري. که ګوري چې کوچنیان په کوټه کې نه وي دوی د باندې راوځي او په هغو پسې ګرځي. دوی ډېر زیات ستړي سي چې هغه پیدا کړي او دوی ډېره دا خبرې څخه بیریږي چې موږ به توماس ته څه جواب ورکوو. وروسته چې دوی د ځنګل خواته راسي او دوی وویني چې دوی پرون ماښام ما سره د ځنګل په اړه خبرې کولې نو دوی ډېر چابک ورسي او کندر ته دننه ورسي. که ګوري چې دوی دواړه هلته د کوهي سره ولاړ دي او هغو کوچنیانو ته وایي چې دلته څه کوئ او راشاته سئ. هغه دوی ته وګوري او کوهي ته ورټوپ کړي. دوی وغواړي چې هغه ټینګ کړي خو هغه ولاړ سي لاندې ولوېږي. دوی ډېر زیات خفه سي او ډېر زیات مایوسه سي چې زه به توماس ته څه جواب ورکوم. دوی راسي بېرته ځنګل کې را روان دي او د ده ته خپل مېرمن زنګ راووهي چې راځه واړه دلې دي. دوی ډېر زیات حیران سي. بین چې کوچنیان هلته وویني ډېر زیات حیرانه سي. دی د ده چې هلته وویني چې هغه کوهي ته ځان واچوي او دلته اوس ګرځي دوی ډېر زیات حیران پاته سي. بین خپل مېرمنې او توماس ښځې ته دا کیسه ونه کړي او دی ماشومانو ته ګوري چې هغه ډېر عجب عجبه چمونه کوي او ډېر زیات بدل سوي وي. بین راسي هغه ماشومانو ته ودرېږي چې تاسو خو ما لیدلي یاست مګر دا ماشومان بین ته هېڅ جواب نه ورکوي او دا ماشومان خپل په منځو کې یو بل رقم د پیریانو غوندې خبرې وکړي چې بین ډېر زیات وبېرېږي. د هغه څخه وروسته یو ماشوم راولاړ سي او ځنګل خواته ډبره وغورځوي چې دی پوه سي چې په دې دواړو کې ډېر زیات طاقت راغلی دی. بین د دې دواړو سره لوبې شروع کړي او وویني چې د دې دواړو د پوستې څخه بیا وینې رالې او بین د هغه څخه وروسته خپلې ښځې ته راسي او ټوله کیسه ورته وکړي چې دوی زما مخ ته د کوهي ته ورټوپ کړ نو دوی اوس د کومه خوا څخه راله. مګر ښځه د ده په خبرو هېڅ باور نه کوي او ده ته ووایي چې دا خبرې ته د توماس او د هغه د ښځې مخ ته ونه کړې. هغه به دا فکر وکړي چې ته لیونی سوی یې او بین ته ووایي چې ته نوره د کوچنیانو څخه لرې اوسېږه. ته هر وخت د دې کوچنیانو سره کار لرې. وروسته دوی د باندې راووځي او دا نورو سره کښېني. دوی ګوري چې دا ماشومان ډېر عجب عجبه چمونه کوي او وروسته دا یو ماشوم ده ته چپس ونیسي چې دی هغه چپس ته وګوري او په هغه کې خزده کړي نو دی هغه چپس لاندې وغورځوي او دا کوچنیانو ته په غوسه سي. توماس و ده ته ووایي چې ته ولې دا زما ماشومانو ته په غوسه کېږې. وروسته دوی توماس ته ټوله کیسه وکړي او ورته ووایي چې ستا ماشومان ما هلته ولې چې کوهي ته ورولې دوی د کومې خوا څخه راله. ټوله بین ته خبرې کوي چې ستا واړه نه دي خوښ ته مازې په دوی پسې خبرې کوي. د توماس ښځه و بین ته وایي چې ته لیونی سوی یې او ده ته پیغور هم ورکړي چې ته خپله ماشومان نه لرې او د نور دا دې هم نه دي خوښ. نو د بین ښځه و توماس ښځې ته یو څپېړه ورکړي او د توماس ښځه ولاړه سي.
وروسته بین په کمره کې یوازې ناست وي او ګوري چې هغه ماشومان د ده خواته راسي او دی ورته وایي چې تاسو څوک یاست. وروسته هغه ماشومه په ډېر عجیبه انداز کې درته ووایي چې موږ اصلي نه یو مګر ستا په دا خبره به ستا سره څوک باور وکړي. دی د هغې خواته رانږدې ښه او په دا مهال کې هغه بل ماشوم او بین په یو سیخ باندې ووایي. وروسته بین راولاړ سي او دا سیخ غواړي د ده څخه یې واخلي مګر په دا مهال کې دا سیخ د ده په نس باندې ننوځي او دی چپه سي. د دې څخه وروسته د توماس ښځه راسي او وګوري چې دی دا په مځکه پرته ده. وروسته وګوري چې دا مړه سوې ده. توماس ده ته ووایي چې دا دې ولې داسې وکړي. دی ورته ووایي چې دا ما نه دی کړی. وروسته د توماس ښځه راولاړه سي او دی د دا کور څخه پسې واخلي او ویې باسي. وروسته مالې ولاړه سي او پولیسو ته زنګ ووایي او پولیس دوی ته ووایي چې موږ ستاسو څخه واټن ډېر لرې دی، موږ ستاسو ته ډېر وروسته دررسېږو. مالې دا یقین وستی چې زما خاوند هم لیونی سوی دی. وروسته بین خپلې ښځې ته ووایي چې ته زما سره ځنګل ته ولاړ شه، شاید موږ د دې هغه جسدونه هلته پیدا کړو. مګر ښځه یې نه ورسره مني. وروسته ورسره ولاړه سي. کله چې دی هغه کنډر ته ولاړ سي او وګوري چې هغه کوهی ډېر ژور او د هغه جسدونه نه وي. وروسته د دې بین مېرمن بیخي یقین د ده څخه نه وي چې یا دی دروغ وایي، دی لیونی سوی دی. وروسته دا ولاړه سي. کله چې دا راسي او وګوري چې ماشوم دلته ولاړ او دی ته ووایي چې ته زما سره هغه کنډر ته ولاړه سه. په دال کې توماس راووځي او توماس ورته ووایي چې ته څه کوې. دا ورته وایي چې ته زما سره کنډر ته ولاړه سي. وروسته دا ماشوم توماس تر لاس ونیسي او بوځي د ځنګل وخواته. وروسته د بین ښځه د توماس خونې ته راسي او ګوري چې ویني چې ټوله خونه په وینو باندې لړلې ده او د پیریانو اوازونه دي. ګوري چې د ماشومانو مور هلته مړه پرته ده او په وینو باندې لړلې ده. وروسته چې دا په ګرده کیسه باندې پوه سي او وویني چې هغه ماشوم چې مړ سوی و هغه د دې خواته راسي او غواړي چې دا هم مړه کړي. دې ته یقین وسي چې بین هر څه رښتیا ویل خو مګر دوی نه منل. وروسته د دې ماشوم د سترګو څخه یوه قسم رڼا راوځي او دا ماشوم پر دې باندې هم حمله وکړي. دا یو دروازه پر بنده کړي او هغه په دې ځای کې بند سي. ګوري چې په دې خونه کې هندارې او ګوري چې په هغې هندارې څخه معلومېږي چې دې څه پیری جوړ سوي. وروسته دې ته د خونې څخه راووځي او ګوري چې پولیس ته چې دې زنګ والی و هغه هم رارسېدلي. دا ټوله کیسه ورته وکړي. هغه دې ته ووایي چې ته دلې ودرېږه زه ګورم چې څه کیسه ده. هغه چې کله کور ته دننه ورسي نو دا ورته ګوري چې هغه یو د شا د خوا څخه یې کش کړي. نو دا راوزګلي او خپل د موټر خواته راسي. غواړي چې د دې ځای څخه ولاړه سي. کله چې دا خپل د موټر دروازه خلاصوي نو ګوري چې هغه ماشومان په ده پسې راسي. دا خپل د موټر لاندې پټه سي او ګوري چې هغه ماشومان یې راسي او هغه د پیریانو په اواز کې دې ته غږ کوي. دی غواړي چې دا پیدا کړي. دا راولاړ سي خپل د دې مور ته زنګ وروي. دی هغې خواته ولاړ سي. دا په همدې ډول سره راولاړه سي، موټر کې کښېني او غواړي چې دې ځای څخه ولاړه سي. وروسته دی دا پوه سي چې وروسته بین وویني چې بین په ډېر بد حالت کې دی. دا چې کله د بین خواته راسي او بین ته ووایي چې زه ستا خبره زه منم، تا چې هر څه ویل هغه ټول رښتیا دي. مګر بین دې ته ووایي نو بین په خندا کې ورته ووایي چې دا زموږ کور دی، د دې ځنګل څخه موږ یوې خواته هم نوځو. نو دا پوه سي چې ګرده کیسه په هغه کوهي کې ده چې دی کله هغه کوهي خواته تللی و او د ده څخه هم پیری جوړ سوی دی. نو دی دا غواړي چې د دې ځای څخه ځان وباسي او دې ته ووایي چې ته زموږ په شان څه. وروسته بین پر مارلي باندې حمله وکړي او مارلي غواړي چې مړه کړي. وروسته مارلي یو چاړه راواخلي او پر بین باندې حمله وکړي چې بین زخمي کړي. کله چې بین زخمي سي دا هم د دې کور څخه وتښتېږي او لاندې راتاسي. ګوري چې یو ماشوم دې ته په زینو کې ناست دی او دا ته پښو ته یو شی ونیوي چې دا ډېر زیاته زخمي سي. وروسته دا ماشومان غواړي چې دا د دا ځای څخه بوځي او کوهي ته یې ورواچوي. دا په ځان باندې پوهېږي چې ما دوی کله دا کوهي ته ورواچوي زه هم د دوی په شان کې. وروسته هغه پولیس هم دلته پرته وي چې دوی د یو جسد دغه کوهي ته ورواچوي. وروسته دا راولاړه سي او پټه راسي دغه ماشومان دغه کوهي ته ورواچوي. د شا د خوا څخه حمله پر وکړي او د ماشومان کوهي ته ورواچوي. دا فکر وکړي چې ما دوی دلته ورواچول زه به بالا د دې مصیبت څخه خلاص یم. دا بېرته د باندې راووځي او غواړي چې خپل موټر ته ولاړه سي. وروسته چې شاته وګوري چې بین په دې پسې بیا راغلی دی. نو په دې حال کې توماس راسي او توماس دې ته ووایي چې تا له وزغله او موټر روان کړه د دې ځای څخه ولاړ شه. دا پوه سي چې توماس تر اوسه پورې کم چم نه دی په سوی، هغه سم دی. دا موټر د دا ځای څخه راوباسي او ډېر تیز رفتار سره د دې ځای څخه لیرې ولاړه سي. کله چې دا پوه سي چې زه بالا د خطر څخه خلاص شوم نو دا موټر یو بغل ته کې او ډېره زیاته وژاړي. وروسته دا بیا وویني چې بین د هغه دوو ماشومانو سره د سړک منځ ته راسي.
دا ډېر اریانه پاتې سي چې دا زه په دونه په ساتو رفتار څخه وروسته زه دا ځای ته رالم. دی په دونه لږ وخت کې څنګه تر دا ځای پورې راغله. وروسته دا وایي چې دا خو پیریان دي، دوی الوتلی هم سي. وروسته دا موټر ډېر تیزۍ سره د دوی پر خوا روان کې او دوی په موټر ووي او دا کیسه ختمه سي. ملګرو که مو زموږ دا ویډیو خوښه سوي لایک او سبسکرایب یې کړئ. خدای په امان. والسلام.